د هر کور مکتب د نن زده کړه د سبا ویاړ. السلام علیکم. د هر کور مکتب ګلالي زده کوونکو ستړي مسئ. د دوهم ټولګي د ریاضي مضمون اووم درس ته ښه راغلاست. د نن ورځې د درس موضوع مو د مخکي، وروسته، منځ کې، زیات او لږو عددونو د مفهوم پیژندل دي. ګرانو زده کوونکو، نن به موږ زده کړو چې څنګه عددونه ترتیب کړو او په هغو کې د مخکې، وروسته، منځ کې، زیات او لږو عددونو مفهوم وپېژنو. لومړی د مخکې او وروستو عددونو پیژندنه. راځئ د عددونو یو لړۍ ووایو. 1 2 3 4 5. که موږ په دې لړۍ کې 3 ته وګورو نو تر 3 مخکې عدد څو دی؟ جواب 2. اوس ووایاست چې تر 3 وروسته عدد څو دی؟ جواب 4. تمرین: الف تر 6 مخکې عدد څو دی؟ ب تر 8 وروسته عدد څو دی؟ دوهم د منځ کې عدد پیژندنه. ګرانو زده کوونکو، کله چې موږ د عددونو یوه لړۍ ولرو نو منځ کې عدد هغه دی چې د لړۍ په منځ کې ځای ولري، لکه 2 4 6. د دې لړۍ په منځ کې عدد څو دی؟ جواب 4. تمرین: الف د دې لړۍ په منځ کې عدد معلوم کړئ. 3 5 اووه. ب د دې لړۍ په منځ کې عدد معلوم کړئ. 10 20 30. دریم د زیات او لږو عددونو پیژندنه. راځئ دا عددونه وګورو. 15 10 15. په دې عددونو کې زیات عدد کوم دی؟ په دې عددونو کې تر ټولو زیات عدد 15 دی. اوس ووایاست چې تر ټولو لږ عدد کوم دی؟ جواب 5. تمرین: الف د دې عددونو زیات او لږ عددونه معلوم کړئ. 9 14 21. ب د دې عددونو زیات او لږ عددونه معلوم کړئ. 12 18 9. ډېر ښه. ګرانو زده کوونکو، دا و زموږ د نن ورځې درس. تاسې به د خپلې کورنۍ له یوه غړي سره د زیات او لږ عددونو په اړه خبرې وکړئ. زه به په راتلونکي درس کې تاسې ته د توصیفي اعدادو زده کړه آماده کړم. د خدای په امان.